لري شه لري جدا 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 شه روانو جدا شه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن دلا درک خلقو چې د مومند او خیبر سره زیاتره تعلق لري د هغو داریلي د کله بالاحصار مخته په دې مقصد باندې ده چې هغه خبرې هغه غوښتنې هغه مطالبات چې دا درنه یې لري دا د دغه کلي واکدارانو ته هم او د هغو واکدارانو ته هم ورسېږي دا ولسونه غوښتنه کوي چې څومره هم لادرکه خلک دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي په دوی کې په چا باندې هم چې کوم جرم ثابت شي د هغې جرم دپاره چې د پاکستان په آئین کې کومه سزا ده هغه سزا موږ ټولو ته قبوله ده دا د درنه شرکا وایي چې که چیرې واکداران د پاکستان د آئین نه منکر وي نه یې مني دوی اسلام مني نو علما دې راوغواړي چې کوم جرم په دوی کې په چا ثابت شي د اسلام مطابق سزا ورکوي هغه موږ ته قبوله ده دوی وایي که هغه هم نه مني د پښتو وطن دی روایات مني نو د پښتنو جرګه دې راوغواړي او جرګې چې کوم جرم په ثابت کړو د هغې مطابق سزا ورکوي هغه موږ ته قبوله ده دا خلک غوښتنه غیر آئیني غوښتنه نه کوي دا د آئین لاندې د خپلو ورکو خلکو د حقوقو غوښتنه کوي دا درنه وایي چې د هندوستان کلبوشن یادیو نه چا ماورای عدالت مړ کړی دی نه چا لاپته افراد ځنې جوړ کړی دی لادرکه کړی دی په عدالت کې کیس چلیږي د دې درنه منتظمین وایي چې د هندوستان د رایو افسر ته دومره سهولیات شته دی آئیني حق یې شته نو پښتانه آیا د را په افسرانو نه چې دلته تا نیولي دي په هغه هم تېر شوي دي په هغه نه د هم غټ دښمن دي چې تا هغه ته خو دا حق ورکوي خو دوی ته نه ورکوي دوی غوښتنه کوي چې دا انسانان دي د دوی هم حق کېږي چې د دوی فیصلې په عدالت څه وشي دا درنه ګیله لري چې د څو میاشتې راسې دا غمځپلي ماشومان دا سپینګیري چې په کور کې زنانې په انتظار دي چې کله به د خوشحالۍ او خیر خبر راوړي د هغو اوښکو تویېږي او دوی دلته په درنه کې اوښکې تویوي هغه ریاست چې دا علاقه خپل علاقه شماري هغو تر اوسه پورې د دغه نه واورېدل نو نه یې مسله حل کوي دا درنه غوښتنه کوي چې موږ ته یې ویل چې تاسو خو هغه دغه نارې کوي موږ چې نه وکړې هم دوی زموږ مسلې حل نه کړې معنا دوی د نارې سره کار نه دی بلکې زموږ د مسلې نه حل کول باندې دوی اتفاق کړی دی دا درنه دا د درنه منتظمین غوښتنه کوي ټول پښتون قام غوښتنه کوي چې دا غیر سنجیدګي دې پرېږدي دا غیر سنجیدګي دې پرېږدي د دغه غیر سنجیدګۍ نتایج دا به د دوی په خیر کې نه وي دا به د دې ملک په خیر کې نه وي ملکونه په دروغو نه چلیږي ملکونه په ظلم او جبر نشي چلیدلی که چیرې په دې څوک سوپر پاور جوړېدلی نو پاکستان به نن سوپر پاور وای ملکونه په انصاف چلیږي ملکونه په رښتیا چلیږي ملکونه د ولسونو په مسلې حل کول چلیږي او ریاست تر اوسه پورې د پښتنو په کیس کې مونږ خلکو ناکام لیدلی دی چې د هغو مسلې نه حل کوي دا درنه په هغو پښتنو افسرانو او عهدهدارانو باندې غږ کوي چې دا د پښتون وطن ښکلې ښکلې خوړلي دي کم سے کم د پښتنو مانځو خوندې ماشومانو قدر خو وپېژنئ کم سے کم د دغو سره ودرېږئ ولې تاسو د حق خبره نشئ کولی یو تنخوا اهم دی یو تنخوا اهم دی که خپل کام وطن اهم دی اهمیت فیصله به کوئ د خپل اولسونو د خپل وطن سره ودرېږئ د خپل کام سره د ودرېدلو غوښتنه کوي ملګرو د دې درنې
مطالبه هم جایز دي، درنای هم جایز ده، عمل او خبره دا ټول یې جایز دي. پښتون ژغورنه غورځنګ به تل د دوی په څنګ ولاړ وي. هر څوک چې په دې وطن کې رښتونی دي او د خپل وطن د مسلو حل غواړي، موږ د هغې سره ولاړ یو. کور ودان خدای مو آباد لره. ډېره مننه. دا درنه د مومند میسینګ پرسنز د درنه منتظمینو په لاس کې ده. د دوی د مطابق به اوس دا درنه واپس خپل ځای ته ځي. ډېره مننه. دغه وکړئ، واپسي وکړئ، لکه ځای مخکې واپسي له لار ورکړئ، ماشومان له لار ورکړئ، ماشومان له لار ورکړئ.